د لومړي ځل لپاره په هرات ولایت کې د سیروم جوړونې فابریکه پرانیستل شوه. پر دې فابریکې چې تر $1 میلیون ډیره پانګونه شوې، پکښې به 4 ډوله سیرومونه تولید شي. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي افغانستان تر اوسه په بشپړ ډول د بهرني سیرومونو باندې متکي و، خو تر دې وروسته به د هیوادوالو ډیری د اړتیا وړ سیرومونه په کور دننه جوړ شي. په هرات ولایت کې د یو افغان پانګوال په شخصي پانګونه د سیروم جوړونې لویه فابریکه پرانیستل شوه. دا فابریکه چې د هرات په صنعتي ښارګوټو کې پرانیستل شوې، شاوخوا $1 میلیون پانګونه پر شوې ده. د دې کارخونې مسؤل محمد رضا عالمي لالي وایي په دې فابریکې کې به د نړیوالو استانداردونو مطابق 4 ډوله سیروم تولید شي. تا فعلا بالاتر از $1 میلیون در اینجا سرمایه گذاری شده و دلیل از اینکه کمتر در اینجا پول مصرف شده است که 70% از دستگاه‌های خود متخصصین ما در داخل کشور ساخته. مثلا یک ماشینری، یک دستگاهی که از خارج ما او را به $2 لک، $2.5 لک، $3 لک می آوردیم، او را ما در اینجا در 30,000 تا 35,000 تا $40,000 در اونجا ساختیم. عین معیار، عین استاندارد و عین همون کارکردی که دستگاهی که در خارج داره. روزانه در دو شیفت کاری ما ظرفیت تولید 12,000 لیتر را داریم و از نوعیت ما تا فعلا 4 نوع سیروم تولید میکنیم. 4 نوع هم 500 میل و 1000 میل که هر کدام از خط جداگانه کار داره. در کل 8 قلم سیروم میشه که ما این فعلا تولید میکنیم. په همدې حال کې د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي افغانستان تر اوسه په بشپړ ډول د بهرني هیوادونو پر سیرومونو باندې متکي و، خو تر دې وروسته به د هیوادوالو ډیری د اړتیا وړ سیرومونه په کور دننه جوړ شي. مکمل تعامل لحظه مصرف سیروم کشور از خارج وارد میشه. در واقع تولید سیروم اولین بار است که شروع شده و به این دلیل هم اهمیت داره. سیروم هایی که این شرکت پارساوا تولید کرده برای 2 بار رفته برای تست کنترل کیفیت و نتیجه مثبت آمده و امروز با کسب نتیجه مثبت از او هست که ما و شما به طرف افتتاح و به طرف شروع تولید ان شاء الله پیش میریم. حمیدالله خادم د هرات ولایت د صنعت او قانون خونې مشر بیا د حکومت څخه غواړي چې د سوداګرو او صنعت څخه خپل اعلان شوی ملاتړ عملي کړي او صنعتګرو ته د برېښنا تامینولو ترڅنګ پر بندرونو باندې هم جدي نظارت وکړي. مهمترین بخشی که همیشه ماهی نگرانی ما هست موضوع تطبیق برنامه‌های حمایتی حکومت افغانستان هست که از امنیت گرفته تا مرزهای بازی که با کشورهای همسایه داریم و مشکلاتی که در گمرکات هست. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت والي بیا د صنعت او صنعتګرو څخه ملاتړ د حکومت پالیسي یادوي او وایي د دې فابریکې ډیری دستګاه‌وې په کور دننه جوړې شوي دي. اکثریت دستگاه را همینجا افغانای خود ما ساختن. دستگاهی که فیلتر میکنه و آب مقطر تولید میکنه و تعقیم میکنه. این وسایل خود ما ساختیم و جوانای ما ساخته. این جای افتخار است. من افتخار میکنم به صنعتکارای خود که دارن آهسته آهسته افغانستان به طرف خودکفایی میبرن. د هرات صنعتي ښارګوټی چې د هیواد په کچه یو له لویو صنعتي ښارګوټونو څخه شمیرل کیږي، پکښې د دوا جوړونې فابریکو ترڅنګ ډیری د خوراکي او غیر خوراکي توکو فابریکې فعالیت کوي، خو د دې فابریکو څښتنان ډیری وخت د حکومت د نه ملاتړ او برېښنا پرې کېدو له کبله شکایت کوي.